زړګی مې ډک شي په ژړا شم چې وطن راياد شي چې د کلي چنارونه مازیګر راياد شي چې د کلي چنارونه مازیګر راياد شي باغمنا وی او نا داسې سوچونه یارا خواږه وختونه مې جانان ماشومتوب راياد شي نه باغمنا وی او نا داسې سوچونه یارا خواږه شونتوب راياد شي خواږه وختونه مې جانان ماشومتوب راياد شي زړګی مې ډک شي په ژړا شم چې وطن راياد شي چې د کلي چنارونه مازیګر راياد شي چې د کلي چنارونه مازیګر راياد شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو له خوست بازاره تر تڼۍ ولسوالۍ نریزي صحرا کلي ته راورسېدو. چېرته چې بېوزله کورنۍ ژوند کوي د هغې یو پلارجان چې هغې دوه زامن یوه لور هغې تر غاړې ده د کور کارونه دا هم ټول په خپله کوي. نو ومو غوښتل چې د دوی سره یو اندازه کومک وکړو، د دوی پوښتنې ته راغلو، د دوی حال له تاسو سره شریکوو. موږ سره واوسئ، مخکې دوی کور ته ځو انشاءالله. حاجي صاحب سړی مړ شئ، جوړ یې، طبیعت ښه دی، ژوند ښه دی، ښه جوړ یې، لکه سړی مړ شئ، جوړ بخیر، طبیعت ښه دی. لورې سړی مړ شي، لورې سړی مړ شي، سړی مړ شي، سړی مړ شي، جوړ بخیر. حاجي صاحب څه ونه دي؟ بس کورنۍ دي، ژوند زندګي سره تېرېږي. بس ورګشتې کوي شي. دلته خو تاله دي تڼیو ساحه ده، خو یخه ساحه ده، هغه موږ چې کس وطن سپین اور ډاک دی. خامخا مشکل شته، مشکل شته، سوړه ودنه کېږي، خامخا سوړه کېږي، سوړه دی کېږي. قدرمن لیدونکو دغه کورنۍ چې تاسو ګورئ، دغه دوه بچیان او یوه لور، د دغو پالنه او د دغو روزنه د دغه سپینګري کاکا په غاړه باندې ده. موږ دوی سره یو اندازه کومک دغه شیان مو ورته راوړل، ځکه چې دی نشي کولی چې خپله مزدوري وکړي او خواري وکړي، بهر لاړ شي. د دوی هغه مسؤلیت په غاړه کې لري، دوی اجازه نه ورکوي. او بله دا خبره چې دغه کاکا هر چیرې چې ځي میلمه کېږي، ځان سره د ټول بچیان بیایي، ولې دا تنها پرېښودی نه شي. دلته ستونزې دي، دلته مشکلات دي. د کاکا ژوند او زندګي ګورو، داخل ته موږ ځو چې داخل کې د ژوند څنګه ده، زندګي څنګه ده، موږ سره پاتې شئ. کاکا درځه چې داخل ته درشو. آرام بچي، دا د دوی دروازه ده. دا دروازه ده انجینر ته دا د ما کوټه ده ایستولی، پوه شوې؟ ته یې خپله وګوره، پوه شوې؟ دا د کوټه ده، دغه داسې کې ژوند کوي. په دا کې ژوند وکړي نو څه وکړو نه خبر، پوه شوې؟ په دا کې ژوند کېږي. کاکا دا کې خو بیخي ژوند نه کېږي، توره شپه نه لیټ شته، هېڅ هم نشته. کاکا دا ویلې بس داسې کیسه ده، انجینر ته یم. قدرمن لیدونکو دا زما د دغه کاکا کوټه ده، دا د ده ژوند، دا د ده زندګي ده. هر ځای راڅه څاڅي، دا اوس همدغه راځه هم په داسې یو حالت کې ده چې اوس هم فکر کوم چې اوبه ترې څاڅي. هلته اسمان شین ده، خو بیا هم اوبه راڅاڅي. دا د دوی کور ژوند زندګي ده، دا د دوی کالي دي چې دوی کالي یې ښې دي، ځوړند کړي مو دي. کاکا دلته خو ژوند کول ډېر سخت دي، نو بیخي سخت دي. چاره نشته بله، څه وکړو؟ دا اوس چېرته ویده کېږي تاسې؟ اوس دلته خو ټول دلته هم پلاستیکونه اچولي، که دغه ځایونه تاسې وګورئ قدرمن دوستانو، پلاستیکونه په اچولي په سامان باندې، سامان چې سامان خراب نه شي، چې سامان خراب نه شي. دوی ټول شیان ټول کړي او پلاستیکونه یې پرې اچولي دي چې دغه شیانې سره
خلاف نشي. کاکا دا ژوند مو تر کومه داسې دوام کړي دغه بچیانو؟ بس دغه 2-3 کاله کېږي داسې. 2-3 کاله کېږي چې تر دې حده رسېدلی. دا ماشومان چې ما سره نه وي ګزاره نه کېږي. ګزاره هم نه کېږي. دا ماشومان ما سره ځي. هر چېرې چې ځي دا سره ځي. زه چې بازار ته ځم دی بازار ته سره ځي. زه چې کلي کې ځم دی په کلي کې سره ځي. زه څه وکړم نو؟ ستونزه ده. کډه خو لرم نه پوه شوې. چې کډه مې لرلی دا مشکل بیا نه وي بیا دا مشکل چېرته وي بیا؟ دا مشکل بیا نه وي په رښتیا. چې کډه مې لرلی وای. دا خو دیوالونه هم ډېر خطرناک شوي دي که نه دا هوکسه. و دا ورته جوړېږي که خیر و دا باران دې وشم ټول اخر ورته کېدل. کاکا داسې خو ټول وسایل چې ټول خروفیږي دا ځکه دا شی خروفیږي هم دې پلاش ډبای د هم یا خدای بټونه رنګ کوي کله کله یا دا کله کله دې رنګ کوي پوه شوې نه صاحب ډېره ښه ده. دا مشکل دي خو مشکل ته ټول ولیدل خپل به ولیدل رښتیا هم ټول مشکل دي. کاکا دا کوم ځای ده کومه سهار دغه دا نریجې څخه ده د کومې ولسوالۍ مربوط کېږي دغه؟ دا درګي ولسوالۍ پرې درګي داسې کې تڼۍ ولسوالۍ تڼۍ ولسوالۍ درګي ها تڼۍ ولسوالۍ درګي دا کله چې په نوم یادېږي؟ دا نریجې نریجې په نوم یادېږي. ته دلته ژوند کې نریجې کې ژوند هو نریجې کې ژوند کوم. ښه ډېره داسې ورځ راغلې ده کاکا چې دغه بچیانو غوښتنه کوي چې موږ دې شعرېدو؟ نه دا خو څه وړه دي ماشومان دي نه پاته ورته لګي د وستر ته پاته لګي ها ها د غاټ ته پاته لګي دته د موري چې واپس شو کله د مو ته دوه چې اعلان وشو په سپیکر کې دلته جماعت کې اعلان وشو مو د بچی چې اعلان وشو چې د کدا مو د کدا لونی شوې دي چې کدا جوړي خبره کو پېښه جوړي خلی هغه کوي څنګه میږي ساتي رہی دا نه راس نه وای چې مو مور مړه ده نه پیدا وخت نه پیدا وو خالي چې اعلان وشو اعلان وشو مو دلته د مغر غوړي دي مسسه ولا غوړي دي هغه ولا مدرسه ولا دا چنده به کوي دغه اعلان وکړو ته یو ډېر ګرانه ورکول چې داسې زی به داغه نشي به تقریبا نشي زی به وجه نشي. دغه کاکا پرختیا هم د مرستې مستحق دی. یو خوا د دغو بچیانو هغه درون مسؤلیت ورپه غاړه دی کوم مسؤلیت چې باید د دوی مور کړی وی خو متاسفانه چې مور په حق رسېدلي هغه په دې نړۍ کې نشته. یوه ورځ به ټول د دغې نړۍ نه ځو داسې به نه وو لکه څنګه چې د دوی خوږه مرجانه نشته حتما یوه ورځ داسې راځي چې دغه کاکا سره کومک وکړو تر څو د بړنګ کور ورته جوړ کړو د کوټه ورته جوړه کړو نور کومک ورسره وکړو چې یو څه ژوند د آرام تېر شي. دغه کاکا څه غوښتنه کوي د خلکو نه چې غوښتنه کوي؟ بس چې څه کومک یې سره کوو چې څه کومک یې سره وکړي خلک چې څه کومک یې سره وکړو نه بیا هم کوټه درته جوړه کړي بل شي درته وکړي شی وکړي درته انجینر صاحب چې کومه تو ته مناسب کړه بده خبره خو نه کوم ها خبره کوي وده درته وکړو وده خو چې ته وکړې خو ډېره ښه ده انجینر صاحب وایي چې موږ به ژوند تراکشي لږ بلکل ژوند تراکشي لږ که دا کوټه جوړه شي دغه پلاستیک په وچوي شي دغه وخوړی شي دا ژوند برابر شي بیا به څنګه وي دغه چې تاسو کومه ته خوښه وي ته کوم شی اوس دغه وړې کوټه درته جوړه کړو دوې خبرې دي کوم کور وکړو وده چې ته وکړې خو ډېره ښه ده پوه شوې هغه ډېر مشکل دي پوه شوې دا وده ډېر مشکل دي دا بچیان به مو سره کشي او بلکل کاکا مې رښتیا د کوټې کیسه کې نه ده چې کوټه په هر رقم ته وي ژوند تېرېږي خو د اصل مقصد دغه دی چې د ده کور را جوړ شي د دوی بچیان یو چا پسې کښېني تر څو دغه د درون مسؤلیت نه خلاص شي. کاکا مې اوس مخکې مې هم یادونه وکړه چې کاکا چې هر چیرې ځي کور په کور ځي دغه ماشومان ورسره وي وي. کاکا ته څو شپې په دیا کې چا سره وي؟ زه خو دغه نفر سره ما یا بل نفر سره بل نفر سره په کلي کې هم په بل ځای کې هم پوه شوې دا ماشومان سره وي دا ماشومان سره وي ما سره الله اکبر خو دلته څه وکړي بل ځای سره یې نشته دی بلکل چې ورسره کښېني ورسره بلکل دا چې کومه دی ما سره کارو شپې هم ورسره وي د ورځې هم ورسره وي الله دې رحم وکړي. اوس هم هغه امور مینه په تو متایتو نه گاډه کی بس این دغه چې مو دوه کارو یې زده که تر سماله ما سره کنه بس موږ سمالیا موږ درګیا قدرمن لیدونکو زما د کاکا واقعا د کومک مستحق دی د هر چا چې هر څومره وس کېږي لومړی خو که د دې لپاره د یو مناسب واده وشي نو ډېره به ښه شي
چې څو دغه بچیان یې په قرار شي. د هغې نه وروسته که بیا چا وس رسېږي کومک و د کور ورته جوړ کړو، د کوټه ورته جوړه کړو، د ژوند ورته برابر کړو، دا به ښه خبره وي تر څو د ژوند یو څه په ارامه تېر شي. صحیح دي انجینر صاحب، ډېره مهرباني. خدای طرف ډېر لوی نعمت ده، خدای طرف ډېر لوی نعمت ده، خدای طرف ډېر لوی نعمت ده، خدای طرف. قدرمن لیدونکو، تاسې د دغه کاکا دغه ستونزې دغه مشکلات واورېدل. دوی واقعا د مرستې مستحق دي. راځئ چې دوی سره د خپل توان مطابق مرسته وکړو. موږ هم دغه لرې څخه ته په دې خاطر باندې راغلو چې دغه کورنۍ په ستونزو کې وه، مشکلاتو کې وه. راځئ چې لاسونه سره یو کړو، د دغه کاکا ژوند بدل کړو، د دغه کاکا دغه کوټه ور جوړه کړو، ژوند یې ور جوړ کړو. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. خدای پامان. کاکا یو لاس ورته وښوروه. خلق پورته شوله یوه رڼا ده، افکار به ورته